سلامونه هاوډي کې هیله مند یم چې جوړ او روغ یاست. تاسو د بریکس په نامه باندې اوس به تر ډیره عادت سوي واوسئ او بریکس به هم تاسو ته شناخته سوي واوسي او د بریکس په هکله باندې مو هم ډېرې مطالعې به هم کړې واوسي. نن په دې ویډیو کې تاسو ته بریکس در پیژنم چې بریکس څه شی دی، کوم هیوادونه سره یو ځای سوي دي، دا هیوادونه ولې سره یو ځای سوه، دا نظامي کمیټه ده، ټولنه ده، اقتصادي ټولنه ده، سیاسي ټولنه ده، کومه ټولنه ده؟ نن پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کوم او انشاءالله چې په ډېرو موضوعاتو به ستاسو سر خلاص سي. نو تر اضافي خبرې تېرېږو، ځو پر درس باندې او یو یادونه وکړم چې آخري پیغام هم بیا واورئ. د بریکس د پیژندلو لپاره اسانه طریقه دا ده چې بي چې ده د برازیل څخه نیول سوی ده، آر چې دی د روسیې څخه نیول سوی دی، آی چې ده د انډیا څخه نیول سوی دی، سی چې ده د چین څخه نیول سوی ده او اس چې دی ساوت افریقا څخه نیول سوی ده. دا 5 هیوادونه سره یو ځای سوه او دا ټولنه یې جوړه کړه. د دې ټولنې د ښه پیژندلو دپاره موږ باید اول کې د دې حقیقت را پیدا کړو چې ولې دا ټولنه جوړه سوه. سوال څه شی و چې د ټولنې دپاره ضرورت څه شی و چې د ټولنې باید جوړ سوی وای. حقیقت کې خبره دا ده چې دا یو اقتصادي ټولنه ده تر اوسه پورې، مګر خبره ځي کله سیاسي ټولنې ته ځي او د سیاسي ټولنې وروسته بیا څه شي ته ځي، هغوی په نظامي ټولنې باندې هم به بدله سي. مګر د اوس دپاره دا ټوله سیاسي ټولنه ده، اقتصادي ټولنه ده. تر سیاسي ټولنه خپل د ځانه شرطونه لري، هغه کې ډېر قیودات لري. دوی تر اوسه پورې د نور قیودات ایښي نه دي. دوی فقط خبره یې په څه شي کړې چې موږ یو کرنسي راباسو د بریکس په نامه باندې او بله دا د یو مالي سیستم جوړوي د نړیوال بانکو دپاره. نو د همدې بریکس د پیژندلو دپاره تاسو باید سویفت را وپیژنئ. که سویفت مو وپیژندلو تاسو بیا بریکس هم پیژنئ. ځو اوس پر سویفت باندې خبرې کوو. سویفت په اصل کې د امریکا یو د پیسو د انتقال شبکه ده. دغه انتقال شبکه چې ده، که داسې په اسانه تاسو ته ووایم، دا چې کله هم تاسو تجارت کوئ، دا اوس که مثلا که په اروپا کې یاست، که امریکا کې یاست، استرالیا کې یاست، افغانستان ته پیسې هستوئ، نو تاسو د څه څخه هستوئ؟ تاسو د ویسټرن یونین څخه هستوئ، مثلا ډېر نور شبکې هم شته چې تاسو وړه پیسې هستوئ. نو چې کله غواړئ سوداګریز پیسې او ډېرې پیسې بیا ولېږئ، د هغه دپاره څه شی پکار دی؟ هغه دپاره سویفت پکار دی. سویفت پکار دی ځکه چې ویسټرن یونین چې دی دا فقط 15,000 ډالر اوس وایي چې پر ولېږي. مخکې خو 2,000 ډالر او تر 2,000 ډالر ته اضافه نه سوه چې ویلېږي. دا شبکه چې ده دا د فقط د مرستو دپاره د استعمالیږي. مګر سویفت چې دی دا تجارتي شبکه ده. تجارتي شبکه څه رقم شبکه ده؟ دا ټوله د نړۍ ټوله بانکونه یې سره وصل کړي دي. مثلا دلته روسیه به وي، دلته به چین وي، دلته به افغانستان وي، دلته به هند وي، دلته پاکستان، دلته اروپا او استرالیا او امریکا. دا ټوله بانکونه چې دي، لکه د فیسبوک اکاونټ چې موږ تاسو جوړو، په فیسبوک کې موږ اکاونټونه جوړ کړي دي، ټولو سره وصل یو. دا سویفت شبکه چې ده هینو د پیسو د انتقال فیسبوک وګڼئ، داسې وګڼئ. دوی څه رقم سیستم درلوده؟ دا سیستم هینو اخیستل سوی د چی څخه دی؟ د تلیفون د کودونو څخه اخیستل سوی دی. دا نظریه په اصل کې چې کله هم تاسو مثلا د نور هیوادو څخه افغانستان ته تلیفون کوئ، تاسو دپاره ضرورت څه شی دی؟ 2093 کود ستاسو دپاره ضرورت دی چې تاسو باید ولګوئ تر څو افغانستان ته ستاسو اړیکه د افغانستان سره وصل سي. د هغه نه وروسته بیا څه شی پکار دی؟ تاسو ته ضرورت دی چې د افغانستان د یو شبکې کود باید ولرئ چې 02009 02044. دا د هغه بیا وروسته ستاسو دپاره لازمه ده د هغه سړي نمبر ولرئ چې هغه نمبر هر څومره چې دی. نو د همدې سیستم په طریقه تاسو کولی شئ چې د یو کس سره اړیکې ونیسئ او د هغه سره خبرې وکړئ. دغه کیسې څخه دوی د سویفت سیستم هم په همدې نظریې باندې جوړ کړی دی. سویفت نظریه باندې څنګه دی؟ تاسو ځئ مثلا په افغانستان کې عزیزي بانک ته ځئ. عزیزي بانک ته ځئ، ورته وایئ چې زما پیسې چین ته انتقال کړه یا یې هند ته انتقال کړه. دوی څه وایي؟ وایي سیده زه ستا پیسې اخلم، زه د
چین ته انتقالوم، زه هند ته انتقالوم، د چا اکاونټ ته وړي؟ مثلا وایي چې دا فلانکي کمپنۍ ته اکاونټ ته یوسه، ته خپل اکاونټ ورته ورکوي، بیا خپل بانک چې دی د هغه کمپنۍ د هغه بانک چې مثلا د کمپنۍ په کښې کې اکاونټ لري هغه یو سویفټ کوډ لري، د هغه کود په مخ کې وایي او وروسته بیا د هغه سړي کود وایي، بانکي اکاونټ وایي، د دې ځای چې پیسې واستوله مستقیمه د هغه اکاونټ ته ځي. مګر دا سیستم داسې هم مستقیمه نه دی چې دوی خو په اعلاناتو کې وایي چې بس پیسې ورکړه او دلته مستقیمه هغه نفر ته رسوي. دلته ډېر کنټرولونه شته. ته چې کله پیسې هستوي بانک ته ورکوي، دا بانک د پیسې هستوي د اروپا یا امریکا یا استرالیا بانکو ته هستي او په اصل کې د امریکا کنټرول لري چې امریکا په حقیقت کې امریکایان کنټرول لري چې امریکا وایي چې زه امریکا اجازه ورنکړه دا پیسې حتی نه انتقالیږي، حتی کیدای شي چې په هفتو دلته منتظر هم وساتي چې دا پیسې انتقال نشي. نو تر څو چې امریکایانو داسې کړي نه اوسي، هوکې کړي نه اوسي، منلي نه اوسي، ته دا پیسې نشي انتقالولی. نو دا د همدې امله دا د نړۍ دپاره ډېر سرخوږی امریکایانو جوړ کړی دی. امریکایانو څه وکړه؟ امریکایانو دلته وګوره دا کوم هیوادونه چې په سره رنګ دي دنې اوس بلاک دي، او کوم هیوادونه چې دا پخواني نقشه ده، کوم هیوادونه چې په ګلابي رنګ دي هغه ګلابي رنګونه مخکې بلاک شوي دي د امریکا د سویفت شبکې څخه. یعنې که تاسو امریکا کې وګورئ دلته برازیل بلاک شوی دی، دلته افریقایي هیوادونه کې ډېر بلاک شوي دي، مثلا عربو هیوادونه بلاک شوي دي، ایران او ورته نور هیوادونه، افغانستان، پاکستان، دا ټوله بلاک شوي دي. په اصل کې امریکایان د دې شبکې څخه یو سیاسي ګټه اخلي. هر هیواد دی چې خوښ نسو د دې سیستم څخه یې باسي، چې کله د دې سیستم څخه یې وایستل نور تجارت په هغه هیواد باندې صفر دی، هېڅوک نسي کولی پیسې ور واستوي او دا په صرافي خو باندې نه کېږي دا پیسې انتقال. نو چې نسي کولی هغه هیواد ملا ماته شوه، نور انتقال د هغه سره نه کېږي. لکه ایران چې کله هم بلاک کړو، د سویفت د شبکې څخه یې بلاک کړلو، د ایران تومن به ویه مثلا په 100 افغانۍ باندې تبادله کېدو، زر په ایراني تومان به یو وخت 100 افغانۍ کېدله، بیا وروسته راله 50 افغانۍ شوه. اوس د زر ایراني تومان قیمت یې راغلی دی 1.11 یعنې 1 افغانۍ ته رسېدلی. د 100 افغانۍ څخه 1 افغانۍ ته د قیمت یې راورسولو. دا د دغه شبکې څخه یو سیاسي ګټه اخلي. ډېر هیوادونه اقتصادونه یې خراب کړل، د ډېر هیوادو ملا یې ورماتې کړې. نو دغه هیوادونه اوس ویرې لري چې دا د دغه شبکې په اساس باندې موږ خپل اقتصاد په یو په دوه باندې د لاسه ورکوو. دا خو ټول هیوادونه چې کله بندیز پر لګولو خو هېڅ خبره نه وه. خبره پر څه شي باندې راغله؟ خبره پر دا باندې خرس قطبي په نامه چې یادېږي په روسیې باندې، چې کله یې روسیې باندې بلاک ولګولو، روسیې بلاک کړه، روسیې وویلو چې زه به ستا په هدف پوه شم. روسیه هماغه لحظه یې واستوله، خپل ټول سیستم یې د چین شبکې سره وصل کړو، د چین سټپس شبکې سره یې وصل کړو، د کراس بارډر انټر بانکینګ پیمنټ سیستم سره یې واړوله. چې هلته یې واړوله دا و چې روسیې ټول مشترکین ته وویل چې هر یو تیل غواړي د سیپ د طریقې ماته پیسې راواستوئ، زه بل طریقې نه منم او زه روبل غواړم، ډالر هم نه غواړم. نو دلته و چې د امریکا ته یې غټه ضربه ورکړه، د امریکا ته یې غټه ضربه ورکړه او د روسي اقتصاد چې دی چې تمه دا وه چې دوی به هم د ایران په اقتصاد باندې اخته سي. مګر 6 کال د روسي اقتصاد 3.2% وده کړې ده، د امریکا اقتصاد 2.7% وده کړې. یعنې د روسي اقتصاد تر امریکا تر اقتصاد هم لوړ سو. نو د همدې عمله چې کله په روسي باندې دا سیکشن ولګېده، بندیز ولګېده، روسي ویلو چې راسه هیوادونو سره یو ځای سو او موږ یو سیستم جوړوو، هغه دپاره بریکس سیستم. دا بریکس ډېر پخوا جوړ شوی دی، خو اوازې اوس ډېر تازه شوی. بریکس حتی په 2002 کال کې 2007 کال کې ډېر پخوا جوړ شوی دی. مګر دغه هیوادو دغه ورځو کې چې کله په روسیې باندې بندیزونه ولګېده، روسیې دا خبرې تازه کړه چې موږ باید بریکس په نامه پیسې راوباسو، د بریکس په نامه باندې پیمنټ سیستم جوړ کړو. نو دا ټولې خبرې چې وکړې، نو د همدې عمله بریکس ټولنه ډېر قوي سوه. د بریکس ټولنه چې کله هم قوي سوه، لکه څنګه چې مو ویل چې د روسیې پر بندیز باندې، نو دلته روسیې خپل
سویفټ سیستم یې ټوله د چین سیستم ته واړولو. دا و چې د برکس جوړ سو. برکس چې جوړ سو، خو برکس خو جوړ ویه، دا هیوادونه هم ورته لیوالتیا پیدا کړه چې موږ راځو چې ایتوپیا ده، عربستان دی، ارجنټاین دی، ایران دی، مصر دی او امارات دی. دا هیوادونه هم اوس لیواله دي چې موږ د برکس سره یو ځای کېږو. که د برکس سره دوی یو ځای کېږي، بیا دغه چې برکس پلس په نامه باندې دا ټولنه د برکس پلس په نامه باندې یادېږي. نو اوس دغه ټولنه حقیقت چې دی، حقیقي بنیاد چې دی، دا یو اقتصادي ټولنه ده. تر اوسه پورې سیاسي سوې نه ده، ځکه چې سیاسي ټولنه چې سوه، هغه بیا دلته شرایط لري. هغه شرایطونه چې دي، د مثال په ډول باندې ناټو چې ده یو سیاسي او نظامي ټولنه ده. سیاسي، نظامي او اقتصادي درې سره ورته پکې کې سته. مګر دا څه چې ده سیاسي ناټو چې ده سیاسي او نظامي ټولنه ده. مثلا د اروپا ټولنه چې ده هغه بیا اقتصادي او سیاسي ټولنه ده. مګر برکس چې دی اوس یوازې اقتصادي ټولنه یادېږي. مګر تمه کېږي چې دا به سیاسي ټولنه هم کېږي او دا به نظامي ټولنه هم کېږي. نو چې دا سو، دا په نړۍ کې یو ستر قدرت به جوړېږي. ښه، اوس برکس څه وایي؟ برکس وایي چې زه یو نوی کرنسي جوړوم. د کرنسي لوګو به بي لکه بیټکوین غوندې داسې یو کرنسي جوړوم او د هغه به د نړیوال کرنسي په نامه باندې یادېږي. ځکه چې د برازیل صادرات په نړۍ کې ډیر دي، د روسیې صادرات په نړۍ کې ډیر دي، د هند صادرات په نړۍ کې ډیر دي، د چین صادرات په نړۍ کې ډیر دي، ساوت افریقا صادرات په نړۍ کې ډیر دي. دا ټول هیوادونه که خپل ټوله پیسې په برکس واړوي، نو ډالر د منځه ځي، د ډالر ملا به ماتوي. نو دغه شکل چې جوړ شوی دی دا اقتصادي ده او دوی تر اوسه پورې نظامي او سیاسي نه دي. تېره ورځ کې، په تېره اونۍ کې اعلان یې وکړو چې موږ د برکس پیمنټ سیستم را جوړ کړی دی، چې دا یې لوګو به او دا به برکس پی په نامه باندې چې کوم پیمنټ سیستم دی، دا یې ویلي دي چې ډیسنټرلایز به وي، یعنې متمرکز به نه وي چې لکه د امریکا لا چې هلته کنټرول به یې راوړي چې ته به دا پیسې به دې خواته ها خواته به نه وړي، ته به مشوره به کار کوي. دا چې د هیڅ کنټرول نشته. مستقیمه دی وایي چې زه دا نیټورک جوړوم، دا بانکونه داسې سره وصلوم چې په دې بانکونو کې دا بانک د دې سره وصل وسي، دا بانک د دې سره وصل وسي، مثلا دلته یو بل بانک د دې سره وصل وسي، دا بانک بیا د دې سره وصل وسي، دا بانک بیا د دې سره وصل وسي. هیڅ ضرورت نه وسي. اوس چې دی په دې ډول باندې چې دوی جوړ کړي دي، په دغه ډول باندې مثلا دا او د دې بانک او دا د دې بانک سره او دا به د دې بانک سره، دا د برکس غیر متمرکز شبکه ده چې دوی وایي چې هیڅ کنټرول به نه وسي. بانکونه به په منځ کې داسې لري چې هر ځای پیسې انتقالول د دوی خوښه ده. مګر د امریکا له څه ده؟ امریکا له په دایروي شکل نه ده، امریکا له په دې شکل ده. امریکا سویفټ شبکه چې ده، دا بانک سو، دا چې کله هم ځي دا مشتری سو، دا بانک سو، دا د امریکا حکومت دولت سو، دا هغه بل بانک سو او دا بل مشتری سو. دلته د امریکا کنټرول په باندې سته چې امریکا وغواړي ښه که امریکا ونه غوښتل نه کېږي. نو د همدې امله دوی چې کوم شبکه اوس جوړوي برکس، دوی وایي چې موږ غیر متمرکز، یعنی هر بانک په خپل منځ کې مستقیم وصل وسي، هیڅ مداخله به نه وسي او دا کوم دا چارجز چې په راځي هغه به هم د برکس ټولنې ته راځي، هغه به یو مشخصه ملک ته نه ځي. نو دا د برکس په نامه باندې ښه خلاصه جامع خبرې. دا ویډیو خپل تر نورو ملګرو هم ولېږئ چې دا زموږ تاسو پښتانه په ډېرو سیاسي موضوعاتو باندې خبر نه دي، چې د دې سرونه هم په خلاص سي تر څو موږ وکړی سو په دغه ټول نړۍ کې موږ هم د نورو سیالانو سره په صحیح ډول په صحیح پوهه باندې ژوند وکړو. دا و د نن ورځې ویډیو. تر بیا مو په الله سپارم. آخري پیغام واورئ. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.